په یو کلیک سره د ټولې سوشل میډیا نه تاسو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام یا نور څومره اپونه د ټول نه په یو کلیک سره تاسو په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. او د دې سره خاص خبره دا ده په دې اپ کې چې ویډیو هم جدا ډاونلوډ کولی شئ او اډیو هم جدا ډاونلوډ کولی شئ. بل له ټول نه خاص خبره چې په دې اپ کې به تاسو ته ایډز هم نه راځي، یعنې کوم هغه مارکیټینګ ایډز چې کوم تنګول کوي هغه به هم تاسو ته بالکل نه راځي. دغه اپلیکیشن تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شئ او څنګه استعمالولی شئ ډېره زیاته اسانه طریقه ده. سمپل خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کوئ او په پلی سټور کې سرچ کوئ ویډ میکس میډیا. دا تاسو سپیلینګ کته شي، دا سپیلینګ سرچ کوئ، بیا تاسو کتلی شئ دا یو اپ دی، په دې باندې کلیک کوئ او دا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ. چې کله کولاو کوئ سمپل داسې انټرفیس تاسو ته راځي. کومه ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ، که فیسبوک کې ډاونلوډ کول غواړئ نو سمپل فیسبوک ته لاړ شئ او فیسبوک کې د ویډیو لینک کاپي کوئ او راشئ په دې بټن باندې کلیک کوئ. بیا به تاسو ته لیکي ډاونلوډ ویډیو او ډاونلوډ اډیو اپشن راشي. چې کوم یو ډاونلوډ کول غواړئ په هغې باندې کلیک کوئ او بیا هم دغه شانتي تاسو لږ انتظار وکړئ، ستاسو موبایل ته به هغه ویډیو په یو کلیک سره ډاونلوډ شي. نو اوس په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په اول کمنټ کې مې ته هم لینک درکړی دی او پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ.